ما ته ستاسو سټرګل وخت یاد شي که نه مونږ لږ یو ځای کار هم کړی و که نه ماشاءالله اوس خو د الله پاک ډېر لوی فیم درکړي سندرو طرف ته چې راغلي د چا نه متاثره وئ دا راته ووایه لیلا چې ستاسو په خوراک کې څه خوښ دی ستاسو صحت څنګه دومره ښه ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی د پښتونخوا ستوري واقعي چې هغه ستوري راغواړي چې د پښتنو دپاره او بیا د خوږ وطن پاکستان دپاره څه ناسه کوي څوک راسره موجود دي په ښایست باندې هم ډېره زیاته مخکې ده او په اواز باندې هم لیلا خان راسره موجوده ده السلام علیکم وعلیکم سلام لیلا اول خو درته 14 اګست ډېر مبارک شه او بیا راته دا ووایه چې نن دا کوم ځای کې پروګرام دی دا د کتونکو ته لږ ووایه زما څومره هم مینوال دي فینس دي هغه ټولو ته 14 اګست دومره ښکلې ورځ مبارک شي او نن زموږ ایونټ دی دا کلچر والا ارینج کړی دی نو یس دا راته ووایه لیلا چې ستاسو په خوراک کې څه خوښ دی ستاسو صحت څنګه دومره ښه ساتئ دا بس نیچرلی داسې دی خورم په خوراک کې خو داسې خاص ډایټ نه کوم د سندرو طرف ته چې راغلي د چا نه متاثره وئ ما به اکثر هر یو سینګر ډېر زیات سینګر دي داسې خاص څوک نشته چې یو بنده یي نو ټي وي کې به هم څه سانګس وغیره کنسرټ وغیره مې کتل نو شوق شو ما ته ستاسو سټرګل وخت یاد شي که نه مونږ لږ یو ځای کار هم کړی و که نه ماشاءالله اوس خو د الله پاک ډېر لوی فیم درکړي واده مو کړی دی نه بالکل نه ښه لیلا یو پرسنل کوېشن به دا وکړم که نه چې مینه دې کړې ده که سر زما وي سنګل ستا وي نو مزه به دا وي او چې وده د عمر شمه کومه سندره وه چې د هغې نه درته مشهورتیا حاصله شوه زما فرست سانګ چې کوم زه لیلا یم هغه زما ړومبنی سانګ و او هغه ډېر زیات هټ شوی و خلکو ډېر خوښ کړی و او تاسو شاعري په خپله کوئ نه زه شاعري نه کوم خو یو دوه ګانې مې خپله کمپوز کړي دي او لیلا خان څومره وروڼه خویندې لري زما روډ نشته خور مې ده څوک دا خبره ولې کوي چې لیلا خان غرور کوي او تکبر کوي زه خو نن دلته رالم ما خو پریکټیکلی تاسو سره زما مخکې ملاقات شوی دی په جیکیډي کې نن هم تاسو سره ملاقات وشو نو ما خو تاسو کې هغه مطلب ونه لیدل چې تاسو تکبر کوئ نه پوهېږم چې څوک داسې وایي خو اصل کې کیدای شي خلک ځکه داسې وایي چې زه فرسټ ټایم ما چې څوک وګوري نو زه اصل کې زما چې کوم پرسنالټي چې کومه ده هغه ډېر سیریس ټایپ ده نو زه خبرې ډېرې نه کوم نو ځکه خلکو ته کیدای شي نیګیټیو واقعي دا خبره فیمیل به وي چې هغه به سینګینګ ته راتګ غواړي دې فیلډ سره به مینه لري نو هغې باندې بندیزونه پکار دي to be very honest که څوک د فیلډ ته شوق د وجې راځي نو زما خپله رایه دا دی نو نه دی راځي څه ټیک ته مجبوري وي نو ټیک ده هغه څه مسله نشته خو زه وایم چې دې نه ښه ډېر ښه محکمې شته دی ایجوکیشن انسانو کې نو چېرته تللی شي کم یو خو سینګینګ که شوق نه راځي نو زه خو څه نشم ویلی باقي هر چا خپله خوښه ده ښه لیلا دا راته ووایه چې د پښتو کم یو شعر یا کومه ټپه دي ډېره زیاته خوښه ده که ټپه دې خوښي ټپه را سره شریکه که شعر دې خوښي د پښتو چې تا ډېر خوښي ټپه اکثر زه یو ټپه کوم زه اوس په ټولو ته فینس ته ډیډیکیټ کوم که سر زما وي سنګل ستا وي نو مزه به دا وي او چې وده د عمر شمه ښه لیلا یو پرسنل کوېشن به دا وکړم که نه چې مینه دې کړې ده نه مینه مې نه ده کړې مینه مې خپل کار سره کړې ده باقي شوې نه ده مینه او واده مو کړی دی نه بالکل نه په فیوچر کې مطلب واده کول غواړئ نو کوم ټایپ هسبینډ به وي ستاسو آنیسټ وي کیرینګ وي خیال ساتلو والی بس سکرین پرسنالټي نه وي او هغه دې ستاسو د فیلډ سره تعلق ساتي که نه ستاسو فیلډ نه دې آوټ وي نه فیلډ نه آوټ وي زه خو یم چې سکرین نه هم آوټ وي عام کس وي څوک ښه څوک عام کس بس بلها خلک عام کسان دي اواز اوري بیا به ټول رشتې رالیږي نو ښه لیلا ستاسو ډېره زیاته شکریه
دومره ښایسته خبرې دي او دومره لانګ انټرویو په دومره شارټ ټایم کې. نو تھینک یو سو مچ. او څومره خلک چې د لیلا باره کې دا سوچ لري چې یاره دا تکبر کوي غرور کوي، سو نه داسې خبره نشته دی. دا هم یو عام انسان دی، موږ هم خو انسان چې دی هغه هر یو انسان عظیم دی. بیا که فرض که لیلا دا نو بل انسان هم عظیم دی، بیا لیلا بل انسان ته هم ریسپیکټ ورکوي او دې ته به هم تاسو ریسپیکټ ورکوي. دا یو هنرمند د پښتو دپاره کار کوي، د دې خاورې دپاره کار کوي، د پښتنو دپاره کار کوي. نو موږ به تاسو له ریسپیکټ درکو. او زه خو په حیثیت شاعره نو شعر موږ لیکو او اواز ښکلا ورله تاسو ورکوي، نو شاعر ته هم ریسپیکټ ورکو او سندرغاړي ته به هم ریسپیکټ ورکو. اخره کې پیغام زما پیغام به دا وي چې چېرته مو اوسئ، خوشحال اوسئ. پاکستان دپاره څومره هم پاکستان زموږ ښایسته ملک دی، دا نور هم ښکلی کوي. چېرته مو اوسئ، خوشحال اوسئ، دعاګانې کوم یاست. ډېره مننه. د لیلا خان خبرې تاسو واورېدې او داسې نور سندرغاړي د هغې سره به هم خبرې کوو. تھینک یو.